ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د خپرونې بله برخه مو پیل شوه او دغه برخه کې نن راسره د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله سیم شتون لري. ښاغلی سیم د ښاروالۍ په استازیتوب د ښار د پرمختګ خدماتو او راتلونکي پلانونو په اړه به ورسره خبرې او بحث ولرو او مهم معلومات به له موږ او تاسو سره د کندهار پر سطحه باندې شریکوي. خو په پیل کې سیم صاحب ته هرکلی وایم، پخیر راغلی او سهار مو پخیر. ډیره زیاته مننه. زه هم تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې شپه به په خیر تېره کړو. مننه کوم، سلامت اوسئ. پیل به له همدغې پوښتنې وکړو چې د کندهار ښاروالۍ په دغه روان کال کې کومې لاسته راوړنې لري، په دغه لاسته راوړنو باندې که لږ څه رڼا واچوئ. ډیره زیاته مننه. کندهار ښاروالۍ د نورو کلونو په نسبت سږ کال هم ډیرې مهمې لاسته راوړنې لري چې د هغو څخه یې د سړکانو په برخه کې د ښار په مختلفو سیمو کې ځینې سړکان جوړ کړي دي او ځینې لا اوس فعلا هم تر کار لاندې دي. د ښار د تنویر لپاره یې کار کړي دي چې مثلا د ښار د روښانتیا لپاره یې مهمې لاسته راوړنې لري. سږ کال ځینې مهم پروژې پلي کړي دي، ځینې تر لاس تر کار لاندې دي. همدارنګه د ښار د تنظیف لپاره او د ښار د سرسبزۍ لپاره یې مهمې لاسته راوړنې لري. د سړکانو په برخه کې چې کندهار ښاروالۍ اوس فعلا په دغه کال کې رغولي دي، د ښار په مختلفو ناحیو کې مختلف سړکونه کریزي کړي دي، هغه یې رغولي دي. او همدارنګه د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو کانکریټ ترسره کړې ده. همدارنګه یې مختلف کانالونه جوړ کړي دي، استنادي دیوالونه یې جوړ کړي دي. نو دغسې څه مهمې لاسته راوړنې شته، بیا به انشاءالله یو په یو درته تشریح کوو. مننه کوم. اسیم صاحب تاسو یاد وکړله چې موږ په دغه کال کې بېلابېلې پروژې روانې کړي او یا هم بشپړې کړي دي. د 1603 روان کال کومې پروژې بشپړې کړي مو دي او پرې کار مو کړی؟ په دغه 1403 کال کې چې کندهار ښاروالۍ کومې پروژې بشپړې کړي دي، هغه د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د کریزي کولو پروژه وه چې موږ د ښار په مختلفو ناحیو کې سړکان کریزي کړله. د هغو څخه که موږ درته ووایو چې مثلا د ښار په درېیمه ناحیه کې مو یو سړک د حاجي نجار کاتی په نامه و، دا کندهار ښاروالۍ په اساسي ډول ورغوئ او د څه موده مخکې هغه یې ګټې اخیستنې ته وسپارئ. د ښار په دوهمه ناحیه کې د نورزو شابرج او یخ کاریز دا یو وسلېدونکی سړک و. دا سړک پخوا مخکې په مکمل ډول بند و، اوس کندهار ښاروالۍ هغه خلاص کړي، 2 سړکونه یې سره وصل کړل. دا تقریبا داسې یوه میاشت مخکې د دې ټولې رغنیزې چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ښار په شپږمه ناحیه کې مو د دې محسوس په نوم باندې 2 کیلومتره سړک و، دا ورغول شو. او د ښار په 2مه ناحیه کې یو بل سړک و د مرکزي دارالافتا سره، دا هم په اساسي ډول ورغول شو. د ښار په 9مه ناحیه کې مو د طالبانو هدیرې سړک و، دا په اساسي ډول ورغول شو. دغه څو مهم سړکونه درته یاد کړل. او بل چې دی د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو پروژه وه چې د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو کانکریټ کول وه، د چریو رغول وه او یا هم د سلبونو جوړول وه. دا مکملې جوړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. همدارنګه د ښار د تنویر لپاره چې مو کار کړي، د ښار د روښانتیا لپاره ځینې مهمې پروژې مو د ښار په مختلفو برخو کې هغه پلي کړي دي، هغه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او څه لا هم در کار لاندې دي او څه په پلان کې نور هم شته. انکشافي پروژې مو په کومو برخو کې دي؟ په دغه باندې رڼا واچوئ. انکشافي پروژې مو لکه مثلا هغه د سړکانو رغول دي، د استنادي دیوالونو جوړول دي، د کانالونو جوړول دي، د پوچکونو جوړول دي، د ښار د تنویر یا روښانتیا لپاره کار کول دي، د کوڅو کانکریټ کول دي، استنادي دیوالونه جوړول دي، د سرسبزۍ لپاره کار کول دي، د ښار مختلف چوکونه جوړول دي. دغسې څه ناڅه نور برخې هم شته او دغه مهمې برخې چې ما درته یاد کړې. تاسې تنظیف یاده وکړه، د ښار د روښانتیا لپاره مو څه کړي دي تر دا مهاله او څه په پلان کې لرئ؟ د ښار د روښانتیا لپاره مو د ښار مهم واټونه، د مهم سړکونه هغه په دغه کال کې موږ روښانه کړي دي. هغه سیمې چې هغه مخکې تاریکه وې، پر هغو باندې کندهار ښاروالي په دې وتوانېدله چې پر هغه باندې سولري او غیر سولري څراغونه نصب کړل.
مخکې د اوله مهمه پروژه چې د کندهار ښار احمدشاهي اجاره ده چې هغه د ولایت د مخ څخه شروع کېږي، یا د مدد چوک څخه شروع کېږي بیا تر میدان هوایي پورې. دغه یې روښانه کړله. د دې ګروپانو یو څه مشکل درلود، داسې یو میاشت دوې مخکې دا ګروپان یې ټوله سولري سیسټم ته واړوله، ټوله یې په مکمل ډول روښانه کړله. بل په دغه کال کې موږ د شهیدانو چوک څخه تر حبیبي واټه پورې دغه ساحه په مکمل ډول روښانه کړه. د ښار په منځ کې مو د شاه بازار څخه او شکاپور بازار دغه روښانه کړله. د کابل بانک چوک څخه تر مسلم چوک پورې دغه مکمل سړک دا روښانه سو. د شهیدانو چوک څخه تر ایران کونسلګرۍ پورې دغه ټوله روښانه سو. او ځینې مهمې پروژې اوس فعلا هم تر کار لاندې دي، تدارکاتي کارونه شروع دي، هغه به هم ډېر ژر شروع سي. او بل د ښار په نمه ناحیه کې په د لوی ویالې غاړه سړک، د پوهنتون مخ ته سړک، دا ټوله په مکمل ډول روښانه سوله. او څه کارونه نور هم پاته دي، ځینې مهم سړکان. سږ کال دپاره موږ پلان لرو چې د ښار ډېرې برخې روښانه کړو. یوه تر ټولو غټه مهمه پروژه هغه په کندهار ښار کې د ډنډ چوک څخه شروع بیا تر باغپل پورې دا ډېره غټه اوږده جاده ده. د دې پلان لرو چې دغه ټوله په مکمل ډول سره روښانه کړو. د سرسبزۍ په برخه کې مو څه کړي دي او په راتلونکي کې څه پلان کې لرئ؟ د سرسبزۍ لپاره چې په مخکې کلونو کې هم څه سوي وه، یو خو د هغو ټول ساتنه په صحیح ډول ترسره سوې ده. مخکې به داسې وو په پخوا وختونو کې چې به کله د سرسبزۍ لپاره یو نال کښېنول سو یا به یو بله شنه درخته شي چې به کښېنول سو، د اوبو سیستم به تر ډېره حده نه و جوړ. اکثره به باره یا وچ سول یا به بل مشکل ورته پیدا سو. الحمدلله په دې وروستیو کې په دې توانېدلي چې دا ټولو لپاره مو د ډریپ سیستم یعنې قطرهیي اوبه دا په پلان کې دي، په ځینو ساحو کې مو امتحان کړي دي، ښه نتیجه یې ورکړې ده. کوشش کوو چې ټولو اول خو د سرسبزۍ چې مخکې موجوده د هغو دپاره د ډریپ سیستم یا د قطرهیي اوبو سیستم دا برابر کړو. او بله خبره دا ده چې هغه سیمې چې مخکې سرسبزي نه ورباندې ورځ تر بلې زموږ د سرسبزۍ پرسونل اخته دي، د هغه ښار مختلف سیمې مختلف جادې دا زرغونې کوي او کار کوي. بله خبره دا ده چې په دغه تېر کال کې موږ تقریبا تر 100,000 زیات نهالان د ښار مختلفو سیمو کې ایښي دي او د هغو بیا ساتنه په صحیح ډول ترسره سوې ده. بله خبره دا چې مخکې به موږ دغه کوم نهالان او ګلان او مختلف زینتي بوټي دا به موږ د خصوصي شرکتونو څخه رانیول کړو. اوس الحمدلله کندهار ښار ولي خپلې ګلخانې جوړې کړي دي. دغه هر څه چې په ښار کې پکارېږي هغه زموږ د ګلخانو څخه موږ ترلاسه کوو. او تېر کال کې مو هم ډېرې جوړې کړي او سږ کال مو هم انشاءالله پلان کې دا دی چې تر هغه هم ډېرې جوړې سي. او تر څو موږ د سرسبزۍ په برخه کې به چاته احتیاج نه سو، کوم نهالان او کوم زینتي بوټي چې هغه زموږ پکارېږي هغه به زموږ د خپلو ګلخانو څخه وي. او هغه د ژمي دپاره چې اوس ژمی را روان دی، په ژمي کې چې کوم ګلان کندهار کې وده کوي، کوم ګلان شنه کېږي، هغه هم زموږ پرسونل اخته دي. د ښار مختلفو سیمو کې مثلا شبۍ د ځینې نور ګلان دي، هغه ایږدي او هغه یې کرلي دي او د هغو ساتنه ترسره کوي. ډېره ښه ده. د تنظیف په برخه کې مو څه کړي دي؟ د دې ترڅنګ د ژمي له راتګ سره څه آمادګي لرئ؟ د تنظیف په برخه کې که درته وایم چې په دغه وروستیو کلونو کې کندهار کې څومره کار سوی دی، په ډېرو کلونو کې به مخکې نه وي سوی. ښه مثال په دغه روان کال کې چې موږ کړي دي، د ښار کې داسې تقریبا 1.5 میاشت به کېږي یا 2 میاشتې مخکې موږ د ښار په مختلفو ناحیو کې د کثافاتو ټولولو حشر راپیل کړي. یو خو هغه چې په روزمره ډول زموږ د تنظیف پرسونل اخته کثافات ټولوي، بله دا د کندهار ښار چې دی هغه 15 ناحیې دي. دا 15 ناحیو امریتونو او د عمومي تنظیف امریت د کارکوونکو په ګډه یو حشر ترسره کړي. دغه حشر تقریبا 1 میاشت یا 1.5 میاشت دوام وکړي. د ښار په هغه سیمو کې هغه کثافات چې هغه درته وایم چې په 20 کاله کې هم نه وه انتقال سوي، په 20 کاله کې هم نه وه پاک سوي ټول سوي، هغه یې ټوله په مکمل ډول ټولې کړلې. د ښار ټولې ناحیې په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاکې سولې. او اوس دا دی چې په عادي ډول سره زموږ کاریګر اخته دي، کوم عادي ورځني کثافات چې رامنځته کېږي هغه د چرګیو پاککاري ده، د سړکانو جاروکشي ده، مثلا د پاتابونو پاککاري ده، دا په منظم ډول سره جریان لري. او د ژمي د راتګ لپاره هم په ښار کې هغه پاتابونه یا کانالونه چې پر هغه باندې سیلابي اوبه راځي
یا مثلا د ښار بدرفت اوبه د هغو په ذریعه سره اوس د هغو ټولو پاکاري را شروع کړې، ځینې پاک شوي دي، ځینې کارونه لا جریان لري. نو هر ورځ په روزمره ډول سره زموږ د تنظیم پرسونل اخته کار کوي. د کثافت یاده تاسې وکړه. عاصم صاحب ډېری وخت دغه ځینې لیدونکي له موږ سره برخه اخلي، ډېر کله دوی چې نظر شریکوي دوی دغه برخه کې شکایت لري چې کثافت دانې چې مثلا مشخص شوي دي ځایونه ورته ډېرې کمې لیدل کیږي. په همدې خاطر باندې دوی وایي چې موږ مجبوري یو هغه کثافت چې مثلا کثافت دانې ایښې اوسېږي مخصوص ځای وي موږ یې هلته ور واچوو، خو مګم دا چې شتون ونه لري موږ مجبور چې هغه بې ځایه ځای کې وغورځېږي. یو خو هغه خبره ده چې په ځای کې کوم ځای کې کثافت دانې شتون ونه لري، خلک کثافات بیا پر سړک باندې غورځوي یا پر نور عادي ځمکو باندې غورځوي، هغه جلا خبره ده. په دې وروستیو کې داسې ځای په کندهار کې نشته چې هلته د کثافت دانې ایښودلو ځای او ښاروالي په هغه ځای کې کثافت دانې نه ایښي. په ټولو هغه ځایونو کې په هغه سیمو کې چې د کثافت دانې د ایښودلو ځای حتما هلته کثافت دانې شته، او که چیرې نه وي موږ ټولو هیوادوالو ته دا وایو چې تاسې لطفا ښاروالۍ ته مراجعه وکړئ، موږ به حتما تاسې ته کثافت دانې په هغه سیمه کې ایږدو. خو غټه ستونزه دغه ده په کومو ځایونو کې دلته چې کثافت دانې پرته وي، کثافت دانې خالي ولاړې مګر شاوخوا یې کثافات په راټول شوي وي. که ګران هېوادوال داسې وکړي، اوس اکثره ځایونه ډېر ځایونه دغسې چې کثافت دانې خالي وي، د کثافت دانې شاوخوا کثافات په راټول شوي وي، راوړي کثافت دانې پر شاوخوا باندې دغه کثافات غورځوي. اوس په دې وروستیو کلونو کې چې ما یادونه وکړل چې دا کوم سړکان په کندهار ښار کې جوړ شول، په دا ټولو کې بیا موږ داسې وکړل چې هغه ترافیکي نښې ترافیکي لوحې تر څنګ مو په هر 100 مترو کې یوه کوچنۍ کثافت دانې کېښوده، یا یو هغه غټې کثافت دانې دي چې هغه یې په ښار په مختلفو سیمو کې ښاروالي ایږدي تر څو خلک د کورونو کثافات راوباسي، په هغه غټو کثافت دانیو کې یې واچوي، بیا زموږ د تنظیم پرسونل دغه ځای څخه انتقال کړي. یو دا کوچنۍ کثافت دانې دي، دا د سړک د شو دپاره هم دي، او بله دغه دی چې په دا سړک باندې کوم خلک روان وي یا کوچنیان یا غټان وي، د دې په لاس کې یو پلاستیک یو بوتل پر ځای د دې چې دا په دا سړک غورځوي، په هر 100 متره کې موږ یوه کثافت دانې ورته کېښودل. متاسفانه دغه کثافت دانې یو هغه ده چې هغه خلک داسې بې پروایي ورسره کوي، بل دا ده چې خلک د کورونو کثافات پر دغه کثافت دانې کې اچوي، دا خو دومره ظرفیت هم نه لري، هغه ډېرې کوچنۍ دي. یعنې یوازې ما یادونه وکړه چې دا د په لاس د چا پلاستیک یو بوتل دا باید ور واچوي، د کورونو کثافاتو ته راچوي. نو ټول هېوادوال باید په دې برخه کې د ښاروالۍ سره همکاري وکړي. کوم کثافات چې راباسي د کوچنیانو په لاسونو باید وار نه کړي چې کوچني په لاس یې ورکړي، یا هغه پر سړک وغورځوي، یا د همسایه د کور مخ ته وغورځوي، او یا یې هم په کثافت دانۍ شاته وغورځوي. نو که چیرې د کوچني په لاس هم کثافات ورکوي وي، لطفا دې ورته ووایي چې دا په ځای مه غورځوه، په کثافت دانۍ کې دننه واچوه. نو کثافت دانۍ شته په ټولو سیمو کې شته. یو هغه چې په هغه سیمو کې چې دا شکایت ستاسو سره خلک شریکوي، هغه داسې دي د کثافت دانۍ د ایښودلو ځای نه لري، یا داسې ځای یو کور وایي زموږ د کور مخ ته کثافت دانۍ مه ایږدئ، بل وایي زموږ د کور مخ ته یې مه ایږدئ. نو آخر ښاروالي څه وکړي، داسې ځای دوی چې ځای موږ ته انتخاب کړي، موږ حتما کثافت دانۍ وروړو ورته ایږدو. د ښاري نظم برخې ته کره شو، د ښاري نظم په برخه کې مو څه کړي دي او د راتلونکي لپاره څه په نظر کې لرئ؟ د ښاري نظم لپاره م الحمدلله زموږ د مارکیټونو تنظیم امریت پرسونل چې دی دا روزمره اخته وي. د ښاري نظم د رامنځته کولو په خاطر باندې تقریبا د سهار څخه تر ماښامه پورې د ښار په مختلفو سیمو کې کمپاینونه ترسره کوي. د ښار هغه سیمې چې په هغه سیمو کې پخوا بې نظمي ډېر دغه د لاسي ګاډۍ چې یا ستاسو په اصطلاح لاسي کراچۍ چې ورته وایي، دا به مخکې داسې وو د ښار مختلفې سیمې به د ښار مرکزي سیمې به یې داسې کړي وي چې هغه به سړکان به بند وو، واټونه و پیاده روونه به بند وو، د دې کاروبار به پر شروع وو، خلک چې به تلله پیاده تګ یې نسو کولی. خو هغه الحمدلله اوس ټوله په مکمل ډول سره کنټرول شوي دي. د ښار هغه مرکزي بازارونه چې هغه مخکې داسې وو چې هغه دغه ډېره بې نظمي پکښې کې وه، ډېره ګڼه ګوڼه به وه، بې نظمي به وه. زموږ د مارکیټونو تنظیم ماموریت په دې وتوانېدي چې دغه بازارونه یې په مکمل ډول له ریړیو څخه خلاص کړل، او بل هغه سیمې کې چې به هم ډېره بې نظمي به یې جوړه کړې وه، هغه سیمې کې چې دغه ریړي یو موږ کوشش کوو چې دغه لاسي ریړي دا په مکمل ډول ختم کړو، د دې بدیل یوازې ځینې شیان چې مثلا هغه کمیزونه وي، که ځینې غرفې وي، دا رامنځته کړو.
دغه ریډي څه چې اوس فعلا موجوده ولاړ یو هغه سیمو کې چې هغه ډېر مرکزي سیمې دي هغه په مکمل ډول پاک کړي دي. هلته په هېڅ صورت موږ پلاستیک ریډي یا کراچۍ ته د کار کولو اجازه نه ورکوو، د فعالیت اجازه نه ورکوو، ځکه ډېره بېنظمي رامنځته کوي. او هغه سیمې کې چې اوس فعلا دوی ولاړ دي په هغه سیمو کې مخکې داسې و چې په سړک پر مابین به ولاړ وه، لاره به یې بنده کړې وه، ډېرې بې خوندي به یې جوړه کړې وه. اوس مو تر ټولو څخه ټایرونه کښلي دي، په ځای پر ځای ولاړ دي، حرکت نشي کولی. او پلان هم دا دی انشاءالله په راتلونکي کې چې تر دې لاړ شه او د دغه ریډي دي چې دا لاسي کاروبار کوي د دې لپاره ښه بدیل ځای ښه بدیل یوازې پیدا کړو تر څو په آینده کې دغه بې نظمي چې اوس خو تر پخوا ډېره کنټرول شوې ده. د غږیزې ککړتیا اړوند که درته وایم چې مخکې پخوا بیخي زیاته اوس الحمدلله په مکمل ډول سره کنټرول شوې ده. مننه چې له موږ سره په خپرونه کې مو ګډون وکړ، وخت مو راکړ. ډېره مننه ستاسو څخه. سلامت اوسئ.